د ملي اردو تازه نفس سرتیري د جنوب په 205 اتل کلي اردو کې سلا په لاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کوي چې د 205 اتل کلي اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیري د سلا د بسته کولو بیا تر نوشان وېشتولو پورې دلته په تمرین بوخت دي. د 205 اتل کلي اردو د عقیدتي چارو مسؤل غلام بهاودین وایي په روان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیري روزل شوي. دی زیاتوي چې دغه سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکولو کې د اردو سره کمک کوي. فعلا 360 نفر پرسنل ما اینجا داریم که از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف‌های مختلف تحت تعلیم قرار دارند. شما می‌طوری که دیدید و می‌بینید در بخش توپچی است، هاوان است، انجینیری است، نشانزنی است، رهبریت است، دریوری است و غیره. بلخوا په تمریناتو بوخت سرتیري وایي چې په قوي مورال زده کړې کوي او اماده دي چې د هیواد د دفاع لپاره د جنګ لومړۍ کرښې ته ورسي. موږ په خپله وظیفې ته خپله موږ داوطلب راغلي یو، هم شوق هم دی او هم پوه چې د وطن حالات هم خراب دی چې موږ خپله ملا ونه تړو په خپله باندې. موږ ته خو بل څوک نه راځي چې موږ ملا وتړو او موږ ته ووایي چې دا تاسو وطن دی، زه درته راغلم، تاسو یې زه درته آبادوم، تاسو کښېنئ که نه. موږ دلته راغلي یو د 15 هفتو د درس لپاره. 15 هفتې په تېرېدو کې دي، 3 هفتې درسونه ویلي دي، 2 هفتې پاتې دي. په آخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو. کوم استادانو چې موږ ته زده کړه راکړې ده او درسونه راکړي دي امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي. وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې اوس تر ډیره د شپې لخوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولی کوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې. د 205 اتل کلي اردو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې اوس نو سرتیرو ته د لیزري وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي.